د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه. 11مه برخه. په لویدیځو ټولنو کې د سیکولریزم رامنځته کېدو اسباب او لاملونه. په تیرو بحثونو کې په لویدیځو ټولنو کې د سیکولریزم رامنځته کېدو د دلایلو او علتونو اړوند توضیحات وړاندې شول. په دې بحث کې غواړو د یادې موضوع بنسټیز اړخونه او اصلي علتونه تر څېړنې لاندې ونیسو. لومړی، د کلیسا بغاوت. په غربي ټولنو کې د سیکولریزم د رامنځته کېدو او پرمختګ تر ټولو اساسي علت د کلیسا او نورو دیني بنسټونو خپلسري او طغیان و. بغاوت په خپل اصل او ذات کې یوه بده چاره او خطرناکه ناروغي ده چې د فرد د ذاتي ذوب او کمزوري شخصیت ښکارندویي کوي. بغاوت او سرکشي که چیرې د یوه بت پرست او مادهپال رهبر له لوري ترسره شي ښایي څه ناڅه معقوله ښکاره شي، که څه هم له ذاتي بدۍ او بدمرغۍ څخه یې هیڅ عقل او ضمیر انکار نه کوي. مګر که د داسې چا لخوا ترسره شي چې خلک ورته د مقدسو، اخرت غوښتونکو او سولې پیغام وړونکو اشخاصو په سترګه ګوري، زغمل یې په نفس دروند تمامیږي او قبلول یې له عقل څخه لرې خبره ده. د انسان نفس او اعمال هیڅ کله له بغاوت او سرکشۍ څخه خالی نه وو، مګر له الله تعالی جل جلاله څخه ویره په داسې شکل چې هغه متعال ذات په خپل ځان او اعمالو حاضر او ناظر وګڼي او خپله بېوسي او عاجزي د هغه په وړاندې درکړي. دا تر ټولو ستر خنډ دی چې انسان د طغیان او سرکشۍ له بدۍ څخه ژغوري. کلیسا په یادو خصلتونو کې له عمل کولو څخه خالي وه او همدې کمزورۍ هغه په یو پراخ دنیوي شرکت بدله کړه چې یوازې د ټولنیز نفوذ او لنډمهاله فاني ګټو تمه یې لرله. وروسته بیا د بېلابېلو وسایلو په مټ په داسې یوه ځواک بدله شوه چې استبداد او ظلم یې خپله بنسټیزه تګلاره ټاکلې وه.